ډیری ورونه اریوب ځاځي ته راځي، صحیح دی، ښه دی، چکر ځای دی، یو کونج کې کینی او پخلی کې وځي. زه فکر کوم تاسو د اریوب ځاځي نه پوره خوند نه اخلئ په هغسې حالت کې. کله چې تاسو اریوب ځاځي ته راځئ، دلته بره یو چینه ده، دا اوبه هم ترې ډکې کړئ. دلته تاسو باید نیم ساعت یا یو ساعت غره کې سفر وکئ. ولې دا سفر وکئ؟ ځکه تاسو چې څومره بره ځئ هموغ نه ښایسته کېږي، د هغه ځای نه تاسو کولی شئ ټول اریوب ځاځی وګورئ. او بل دا دی د مرغیګانو اوازونه دي. یو ساعت مکمل چې تاسو سفر وکئ پاس د اریوب ځاځی په سر، نو هلته یو خاص ځای دی چې هغه ځای کې تاسو کښېنئ، دا ټولې منظرې ګورئ. یو ساعت په غره کې سفر ستاسو صحت لپاره هم ښه دی. او دا د مرغانو اوازونه اورئ، مختلف مرغان دي. دا شاته سیمه تاسو ګورئ څومره چې دی. موږ داسې په یو لاره جګ شلو، په بلې لارې مستقیم داسې راښکته شلو چینې ته، نو لاندې سړکونه هم دي، خلک دي. نو دغه سفر تاسو باید کوشش وکئ چې لاړ شئ، وګرځئ او پاس غره سر ته لاړ شئ. د هغې ځای نه دا مکمل اریوب ځاځی او دا غرونه او دا تپې تاسو ته ښکاري. هلته چې لاړ شئ هغه یو خاص ځای دی او ملګرو سره ناسته پاسته هلته بیا یو خاص خوند لري. نو هیله کوو هغه ورونه چې راځي اریوب ځاځي ته، بلد نه دي یا اول ځل دی یا مخکې نه دي راغلي، دلته دې چینې نه اوبه ډکې کړئ او لاړ شئ. یو ساعت غره کې سفر وکړئ، صحت لپاره هم ښه دی. آرام کښېنئ، ملګرو سره هلته ښه بنډار وکړئ. یو ساعت، یو نیم ساعت وروسته موږ نه د اریوب ځاځی داسې ځای نه دی پاتې، ځکه دا زموږ دویم ځل دی چې راځو او ډېر ښایسته سیمو ته لاړو. دا ټوله دره مو لیدله. په غره هم سفر وکړو، په یو لاره جګ شولو او په بل لارې ښکته شلو. نو تاسو هم دا کار وکړئ.